بسم الله الرحمن الرحیم. نن به ان شاء الله موږ د یو نیو سوشل اپلیکیشن مبارک خبرې کوو. د کوم اپلیکیشن د وجې نه به چې ان شاء الله موږ تاسو ته فری MB ملاویږي او د هغې سره موږ خپل پیکیج هم ګورو. خو هغه به څه کې ټلینار کې وي. ټلینار کې مخکې موږ چې کومه ویډیو کړې وه هغه هم د جیز لپاره کړې وه چې په جیز کې فری انټرنیټ څنګه استعمالوي. صحیح ده. اوس به ان شاء الله داسې یو اپلیکیشن تاسو ته زه ښیم چې د هغې د وجې نه به تاسې انشاءالله په ټلینار کې فری انټرنیټ استعمالوئ. د ټلینار فری انټرنیټ آفر چې کوم دی دا به موږ اخلو. د چېرته نه به اخلو؟ دا به موږ د پلی سټور ته ځو. د هغه ځای نه به مای ټلینار اپلیکیشن ډاونلوډ کوو. خو مخکې د دې نه چې موږ د ویډیو ته لاړ شو هغه تاسو ته وښایو، یو ریکویسټ درنه کوو. ریکویسټ دا دی چې کوم ملګرو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی دی تر اوسه پورې هغه دې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړي او نورو ملګرو ته هم ووایي چې د دې لپاره چې د دې مفیدو ویډیوګانو نه هغې هم مستفید شي او برخې ور ورسېږي. همدغه شان ته موږ انشاءالله اوس ځو ډایرکټ د ویډیو طرف ته. صحیح ده. ښه نو اوس به لاړ شو پلی سټور ته. کله چې موږ پلی سټور ته لاړ شو نو دلته به په سرچ انجن کې څه ورکړو؟ مای ټلینار. مای ټلینار ګورئ. ټلینار دا دی راغلی راته هغه دی وګورئ. ښه نو څه شل به وکړو؟ اول به لاړ شو مای ټلینار دا به ډاونلوډ کړو. صحیح ده. دا هم ګوره اوس انسټال کوو. انسټالینګ روان دی. صحیح ده که نه؟ دا به لږ ټایم اخلي. ښه دا ایپ زموږ سره ډاونلوډ کېږي. ډاونلوډ شو. صحیح ده. انسټال شو. د انسټالېدو نه بعد به دا مونږ اوپن کو. اوپن هم کو سټارټ. اوس بل خپل موبایل نمبر زموږ نه غواړي. صحیح سره ګورئ دلته به څه ورکوئ؟ موبایل نمبر. خپل موبایل نمبر ورکوئ. زه ورکوم 0344 12 97 089 089 03. دا به نیکسټ کو. ساین ان. اوس ګورئ دا 4 ډیجټس کوډ راځي. کوډ ستا موبایل ته راځي. اوس ګوره دلته SMS باندې به راشي او موږ دلته انټر کوو. صحیح ده. ښه دا زما نه دا کوډ غواړي. دا کوډ څخه یې ماته راولېږو. صحیح ده. چې دلته ګورم میسج کې نو هغه دی چې 4336 دی. صحیح ده. 4336 دا کوډ زه دلته بېرته کلیک کوم. دلته ورکوم 4336. بیا هم زه ګورم هسې نه چې چېرته کوم ځای کې غلط شوی نه یم. ښه دغه 4236 کوډ ما د هغې راولېږو. دا زه نیکسټ کوم. ویریفاید کوډ ګوره ویریفیکیشن روان دی. صحیح ده. ویریفاید شو. هر څه ماته دغه څه کړل کولاو کړل. دا څه شی دی؟ مای ټلینار کولاو شو. ګوره ویلکم ټو مای ټلینار ایپ انجای 2000 MBs. 2000 MB تاسو مخکې ویډیو دغه وکتو چې موږ یې څومره راکړئ؟ 2000 MB فری راکړه دی. صحیح ده. دغه فری MB به تا ته انسټالېدو سره هم درکړل کېږي. دې نه بعد کلایم یور فری MB ناو. اوکې بیک په لاړ شئ. دی نه دا دی وګورئ آن مای ټلینار. ګورئ دغه فری MB نه 2000 MB نه. ویلکم ټو مای ټلینار ایپ انجای 2 GB free for the next 3 days. click on proceed to climb. اوس proceed باندې به موږ proceed کلیک کوو. اوس به کلایم شي. صحیح ده. دغه 2000 MB نه موږ ته څه شی کي دغه thank you your offer has been activated. بس اکټیویټ شو. صحیح ده که نه؟ کنټینیو شاپینګ. اوس دا 2000 MB نه موږ ته راکړل. اوس دې نه نور څه کېږي؟ ګورئ دغه ګورئ مخکې 2048 MB نه ما راکړي. 2048 MB نه راته کړي ده. صحیح ده. دا شانته د دې نه علاوه ته نور دغه خپل میک یور اون اپر هم دې کې جوړولی شي. ټول نور فری MB چې کومې دي نه اخیستی شي لکه فری ډیلی ایوارډس چې کوم ورکوي. صحیح ده. 20 MB نه دي روزانه به ته دې نه میلاویږي. دا ګوره کلایم کوي. دا دې ګورئ نه 20 MB ریوارډس دغه ستاسو جمع شوې. 248 نه 200 2048 نه 2068 ته لاړئ.
د دې سره نور پیکج چې تاخلي هم دې ځای نه اخله صحیح ده ټول پیکج چې د دې اخیستی شي ګوره کلایم یور فري ایم بیز دغه ځای نه ګورئ دا ټول شی نه ګورئ دې نه افر دغه ستاسو دا کېږي फ्री फेसबुक तो वन डे लپاره फ्री फेसबुक درکوي 50 MB دا روزانه درکوي دې نه علاوه ګوره دغه 1500 MB چې کومې دي چې نه چې پورې 12 روپۍ باندې نه اکټیویټ کیږي صحیح ده نو دای سو لنډه طریقه او سو لنډ سټیپونو د مای ټلینار د انسټال کولو او ردینا د فری ام بی نو غشتلو لپاره طریقې وي همدغه شانته په دې نه بیا تاسو دام کولای شئ خپل نور اپرونه خپل نور پیکج دې ترلاسه کړئ خو په اخر کې بیا غا ریکوست کو چې چرته کم کس زمونږ ملګری هغه زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ نه نو پلیز زمونږ د یوټیوب چینل کو هیمور ټي وي سبسکرایب کړئ او د ګنټي نشان وهئ د دې لپاره چې زمونږ راتلونکي نوې ویډیوګانې تاسو ته په غیر د کومه رکاوټه در ورسیږي والسلام علیکم